د کونړ پر دوو ولسوالیو کې د اسلامي امارت او پاکستاني پولیسو د جګړې تازه جزئیات. د اسلامي امارت چارواکي وایي پاکستاني پولیسو ته مو درنده مرګ ژوبله اړولې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. تېره شپه یو ځل بیا پاکستاني پولیسو د کونړ پر سرکاڼو او د انګامو ولسوالۍ باندې د لسګونو توپونو ډزې کړي دي. د اسلامي امارت د واکمنۍ یوې سرچینې ازادي راډیو ته دا بریدونه منلي او ډیره کړې ده چې دوی هم په غبرګون کې د پاکستانیو پوځیانو ځینې موخې ویشتلې دي. د اسلامي امارت د ځایي چارواکي پر خبره د دواړو خواو ترمنځ ډزو د سهار 10 بجو پورې دوام کړی چې پکې د سرکاڼو په ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او بل ټپي دی. د نوموړي په وینا چې وژل شوی کس سرتیری دی. په کونړ کې د اسلامي امارت یوې سرچینې چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو څخه یې ډډه کړې ازادي راډیو ته یې ویلي تېره شپه شاوخوا 2 بجې پاکستاني پولیسو د سرکاڼو ولسوالۍ په ناوه، نولۍ او نورو نږدې سیمو کې د توپونو 50 ګولۍ ویشتلې دي. د دې سرچینې پر خبره په دې بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د اسلامي امارت دغه چارواکي دا هم ویلي چې د پاکستان د بریدونو په غبرګون کې د اسلامي امارت پولیسو هم د کرښې اخوا ځینې پوځ کوټونه او موخې په توپونو ویشتلي دي او د ډزو د تبادلې د سحر تر 10 بجو پورې دوام کړی. نوموړی وایي پاکستاني لوري ته هم درنده مرګ ژوبله اوښتې. د سرکاڼو 2 اوسیدونکو ګل محمد او امین الله ازادي راډیو ته ویلي تېره شپه په سیمه کې پاکستاني پولیسو د توپونو لسګونه ډزې کړي دي. تېره شپه په سیمه کې پاکستاني پولیسو د توپونو لسګونه ډزې کړي دي او وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. امین الله ویلي ولسونو له ویرې خپل ځانونه او کورنۍ مسلم آباد، بیلې، نواباد او دم کلي ته رسولي دي. شپه ډیره ناارامه تېره شوه. پاکستان ډیرې بې رحمه ډزې وکړې چې شمیر به یې 80 پورې رسېده. د انګام هم له تېرو 2 شپو څخه د پاکستاني پولیسو د توپچي بریدونو لاندې و او د ځایي اوسیدونکو په وینا تر اوسه یې پر سیان، درګۍ، سور کمر شاوخوا سیمو باندې له 50 څخه ډیرې د توپونو ګولۍ لګېدلې دي. یوې امنیتي سرچینې چې له نوم ښودلو پرته یې ازادي راډیو ته ویلي په د انګام د توپونو 45 او پر سرکاڼو 50 ګولۍ راویشتل شوي دي. یادې سرچینې ویلي په د انګام او سرکاڼو کې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او له 10 ډیر څاروي هم له منځه تللي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.